سلامونه جوړ تازه. څو ورځې مخکې زه او زما درې نور ملګري له ورجینیا څخه فلوریډا ته لاړو. هلته بیا د میامي له سمندر غاړې نه په کروز یا غټې بېړۍ کې کېناستو، بهاماس ته لاړو. دا زما لپاره بیخي یوه نوې تجربه، نوې مشاهده وه چې په سمندر کې، په د اتلانتیک په سمندر کې، په اوشن کې ساعتونه مو سفر وکړ. ما په دغه ټول سفر کې هر څه چې زما لپاره نوي وو هغه مې ویډیو کړي دي او لنډ معلومات مې په اړه راټول کړي دي. نو غواړم چې تاسو په دغه ویډیو کې دغه سفر را سره وګورئ او په دغه سفر کې را سره مل شئ. او بېړۍ داسې ده لکه تاسو یو پرمختللی او مجهز او عصري ښارګوټی چې اخیستی وي او په بېړۍ کې مو ایښي وي. ځکه تاسو چې هر څه غواړئ ستاسو د ژوند ورځنیو چارو کې چې هر څه ته ضرورت لرئ په دې بېړۍ کې شته. د دې ترڅنګ 20 منزله ودانۍ پکې ده، لکه زموږ اتاق په 18م پوړ کې و. نو راځئ په دغه سفر کې را سره مل شئ. زما لپاره نوې تجربه وه. هیله ده ستاسو خوښه شي. کروز یا بېړۍ حرکت وکړ. تاسو ګورئ دا شاته مې ده بله بېړۍ هم ګورئ تاسو. دا د اتلانتیک اوشن سمندر دی او په دغه بېړۍ کې چې موږ روان یو شاوخوا 3000 کسان پکې سیلانیان دي، ګرځندیان دي. دلته یوازې دا بېړۍ یوازې د دې نه وي چې په دې سمندر کې بس خلک وګرځي او دا سمندر ورته وښیي. دننه په بېړۍ کې هماغسې چې موږ مخکې وویل هغه ګورئ د لمبا حوض دی، رستورانتونه لري او څومره چې یو په داسې په دغه وطنونو کې یو سیلاني څومره د ژوند د ښه ژوند امکاناتو ته ضرورت لري، لکه په یو 5 ستوریز هوټل کې یا 5 سټار هوټل کې د څومره امکاناتو چې ضرورت لري، دلته دغه امکانات په دې بېړۍ او په دې کروز کې شته. جالبه دا ده چې کله دا بېړۍ روان وي ته هېڅ احساس نه کوې چې بېړۍ روانه ده. ګوره شاته هغه بله بېړۍ ده مګر دومره خاموشه روانه ده چې سړی پرې نه پوهېږي. حتی په اتاق په هوټل کې هم چې ته داسې تصور کوې چې ځای په ځای ولاړ یې. نوې مشاهده ده. بس چې کله انسان د دنیا دا نور پرمختګونه او دا نور مسایل ګوري هغه په خپل حالت خفه شي. زموږ د افغانستان دا وضعیت چې د اقتصاد مو، سیاست مو، امنیت مو، روغتیا مو بیخي خفه شي سړی چې ولې دغه نور انسانان دومره ښه ژوند لري، ښه امکانات لري او موږ دومره مشکلات کې یو. عوامل ونه غږېږم چې مسله سیاسي نه شي، خو په عمومي ډول دا ژوند خو انسانان په دې دنیا کې د ژوند لپاره هم پیدا کړي که نه، مګر موږ هغه څومره چې امکانات په کار دي او یا ژوند کول په کار دي موږ هغسې ژوند ونه کړو. الله تعالی دې رحم وکړي. نو دا زموږ بېړۍ ده. زه د بېړۍ په هغه آخري چت کې یم. زما شاته د نورې هغه آخري مسله ده هغه د بېړۍ هغه انجنونه او ماشینونه او لږ چې وځي او دې خواته هم تاسو ګورئ چې د اتلانتیک سمندر اوبه ارامې روانې دي. بله ورځ ده.
ښکلی سهار دی. شاته چې تاسو کوم کوچنی ټاپو ګورئ دا د کوکوکای ټاپو په نوم یادیږي او دا د بهاماس مربوطه سیمه ده د امریکا نه اوبو دي او دا مو د بېړۍ بله برخه ده. دا بېړۍ ده، منظرونه داسې ښکاري لکه ودانۍ کې چې تاسو ژوند. دلته د بېړۍ نه خلک ښکته کېږي په هغې لارې باندې. خلک د دې بېړۍ نه ښکته کېږي، بیا ځي دې ټاپوګانو ته. ټوله ورځ دلته تفریح کوي، اوبو کې لامبي او شګو کې په حساب ځانونه ګرموي، تودوي، خوبونه کوي. نو ټوله ورځ مو دلته ده. انشاءالله دا عینه کې به لرې کړم. دغه زما شاته دا دوی بېړۍ یا کروزې چې بولي، تاسو چې ګورئ دغه اول کروز، اوله بېړۍ زموږ په دې کې د امریکا د فلوریډا ایالت د میامي د سمندر له غاړې حرکت وکړ. تقریبا 15 ساعته 14 ساعته د شپې مو د اتلانتیک اوشن، اتلانتیک سمندر کې آرام سفر وکړ. بره اسمان کې ستوري مو لیدل او لاندې مو د اتلانتیک بحر څپې او آرامې اوبه لیدلې په دې. او د دې د ارقامو له مخې 3000 سیلانیان یا څوک چې دغه سفر کې دي راغلي دي په دې کې اوسېږي. د 15 ساعتو سفر نه وروسته دلته لنګر واچو او دلته یوه ټاپو ده د امریکا په څنګ کې د اتلانتیک سمندر په یوه برخه کې د بهاماس دا ټاپو دغه ایالت یوه برخه ده. نو دلته د بېړۍ کې دا کوم ګرځندیان چې دي دوی راځي، بېړۍ دلته درېږي سهار په 2 بجو باندې او دا ټول دا 3000 کسان چې پکې دي دا ښکته کېږي او بیا راځي. دغه زما شاته ده تاسو چې دا ټاپو ګورئ غزي پورې دغه ټاپو ده او دې کې د ناستې، د سیاحت، د ګرځېدو، د لامبا، د ماشومانو، د بازار، خرڅلاو، هر څه پکې شته. یعنې هر سیلاني چې دغه کښتۍ کې راځي د امریکا نه که $10 دلته مصرف وکړي دغه ټاپو کې څومره مصرف کېږي په اقتصادي لحاظ بهاماس او دغه ټاپو خلکو ته څومره ګټه ده. هر حال دې خواته یو بله بېړۍ هم روانه ده، تاسو ګورئ هغه بېړۍ بیا څنګ کې زموږ دغه بل ټاپو چې دی دا دلته دا پاکې رڼې اوبه، دا د انسانانو ژوند، دا سفر چې انسان کوي نو ورته دا تصور کېږي چې دنیا ډېره پراخه ده او دغه نورو انسانانو د ځان لپاره، د خپل هېواد لپاره، د نورو خلکو لپاره ډېر زیات کار کړی دی او دوی چې دومره پرمختللي دي، دومره ښه دي په اقتصادي لحاظ، په صحي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په پوځي لحاظ، دوی ځان ته هم کار کړی، نورو ته هم کار کړی. یوازې دغه بېړۍ دغه جوړښت او سټرکچر چې تاسو وګوره حیران به پاتې شئ. دا یوازې دا تشه بېړۍ نه ښکاري، دا یوه لویه دنیا ده. په دې کې تاسو دوکانونه ګورئ، رستورانتونه ګورئ، د ماشومانو د لوبو ځایونه ګورئ، د لامبا په همدې بېړۍ کې د لامبا حوضونه پکې ګورئ، د سیاحت ګورئ، د غټانو لپاره د لامبا حوضونه شته، سونا شته، رستورانتونه شته، حتی قمارخانې شته. او دې بېړۍ ته چې ننوځئ تاسو هېڅ کله دا فکر نه کوئ چې تاسو په اوبو کې روان یې. دا بېړۍ چې روانې دومره ارامه روانې، دومره په حساب پرسکونه روانې چې سړی حیران پاتې شي چې په دې دومره اوبو کې 3000 خلک او دا دومره ګټه او درنه بېړۍ څنګه د اوبو په سر روانېدی شي. دا د انسانانو کمال دی، دا د انسانانو افکار دي، دا د انسانانو خلاقیتونه دي، ابتکارات دي. زما د ژوند اوله تجربه کوکوکای په ټاپو کې چې د بهاماس یو ټاپو دی، دلته مو تقریبا ټوله ورځ تېره کړه او نن د شنبې ورځ ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اول هغه ټولو دوستانو ته چې زموږ دغه تصویر ګوري او یا دغه مصاحبه ګوري یا دغه خبرې ګوري، سلامونه وړاندې کوم او د هغه ټولو دوستانو نه چې دغه دوستان د پروګرام یې تیار کړی او ارګمنټ کړی او د خان صاحب نه د لکروال صاحب نه ډاکټر خیر صاحب نه ډېره مننه چې ډېر ښه سفر هم لرلو او دا یو ډېر خوند یې واخیسته که نه ډېر ښه. او په دې کې څو شیونه زده کړي. یو دا چې د الله پاک دغه حکمت مو لید، دغه جزیرې او د بحرونو په دې کې نور زموږ د عقیده نور هم قوي شو چې الله پاک څومره خالق العزال ذات دی او څومره د بیا راځي یره کې چېرته موقع برابره شوه حتما به ورځو په خوند او خوشحالۍ کې تېره شوه. د دې شي نه مې یو شی واخیستلو چې دغه ژوند د مینې لپاره، دغه ژوند
د خوشحالۍ دپاره د خوند دپاره بیخي کم دی. نو سړی د الله تعالی د نعمتونو نه باید استفاده وکړي چې د هغوی نه ګټه واخلي او ضمن د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کړي چې الله تعالی موږ ته څومره نعمتونه راکړي دي. او ځینې وخت دغه شیان موږ واخلو بیرته یې یوسو که خپل وطن سړی وګوري هغې سره یې مقایسه کوي بیا نو سړی یو ډول خفګان ته هم وړي چې نړۍ په کوم ځای کې ژوند کوي، نړۍ چېرته ده او موږ چېرته یو. دا د علم او هنر او تکنالوژۍ دغه کمال ته وګوره. دا کومه کشتۍ کې یا کروز کې چې موږ او تاسو یو نږدې 3000 کسان دي په دې کې یوازې 1000 کسان د دوی د خدماتو دپاره موظف شوي دي. د هر انسان د هر سړي دپاره وټاکلی ده، د ډوډۍ ځایلی ده، شاور ځایلی ده. هېڅ به داسې فکر ونه کړي چې زه په اوبو کې روان یم که نه. ورسېدو هغه زموږ بېړۍ ده، دا بله بېړۍ ده او موږ روان یو دې خوا ته. पैसे हम دا انګریزان دي یو پیړۍ مخکې راغلي او دا بېچارهګان دا بهاماس کې دا خلک مستعمره کړي او دا هغه اوس هم هغه موزیم جوړ کړی دی. کوم ځای نه به دا خلک په بحر کې راتلل او د دوی د راتګ یو دلیل دا و چې دوی په هغه وخت کې د بحري ځواک او بحري قوه درلودله. هغه ځای نه به راغلل او دلته به
د دې ذایقه داسې ده سړی نشي ویلی څه رقم ذایقه ده دا لکه بې خونده بې خونده ګڼي